مشرانو جرګې د ولسمشر سلاکار او د عامه روغتیا وزیر څارنوالۍ ته معرفي کړي. د مشرانو جرګې د ولسمشر سلاکار وحید عمر او د عامه روغتیا وزارت وزیر فیروز الدین پیروز څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. د معلوماتو له مخې د عامه روغتیا وزارت وزیر فیروز الدین پیروز او د ولسمشر ځانګړی سلاکار وحید عمر د مشرانو جرګې ته د ځواب نه ویلو له کبله د جرګې له لوري څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د مشرانو جرګې غړي همداراز وایي چې د عامه روغتیا وزارت وزیر له کرونا وایروس سره په مبارزه کې پاتې راغلی دی او وحید عمر بیا په هغه پیسو کې فساد کړی دی چې له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره تر اوسه مصرف شوي دي. د یادولو ده چې په ټولنیزو رسنیو کې په دواړو باندې له سختې نیوکې شوي دي. د ولسمشر غني ځانګړي سلاکار وحید عمر باندې له دې امله په ټولنیزو رسنیو کې نیوکې شوي وي چې د کرونا وایروس د عامه پوهاوي په لړ کې 22 میلیونه افغانۍ بې ځایه مصرف کړې وې او همداراز د 4.5 کیلو غنمو د ویش پروسې له امله هم هغه تر سختو نیوکو لاندې راغلی و. بل لوري ته بیا د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کرونا وایروس د مخنیوي په اړه میلیونونه ډالر مصرف کړي دي، خو په ټولنیزو رسنیو کې ویل کېږي چې په روغتونونو کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره هیڅ طبي وسایل شتون نه لري او همداراز ډاکټرانو ته هم بیا کوم طبي وسایل نه دي ورکړل شوي او په نشتو امکاناتو هغوی د کرونا وایروس له ناروغانو سره لاس او ګریوان دي. په ټولنیزو رسنیو کې خلک نیوکې کوي چې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره نړیوالو په میلیونونو ډالر مرسته کړې دي. دا مرستې چیرته لاړې او په کوم ځای کې مصرف شوې؟